د طالبانو حکومت وايي ایران ته د هلمند له سینده د اوبو ورکړه خپل شرعي مسؤلیت ګڼي. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي چې د تهران فورم په نامه نړیواله غونډه کې وویل په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې دوی واک ته رسېدلي د ایران افغانستان ترمنځ د اوبو په اړه د شوي تړون له مخې د امکان تر حده ایران ته اوبه ورکړل شوي او په راتلونکي به هم ورکړل شي. ښاغلي متقي چې د 53 هیوادونو د استازو په شتون کې غږېده وویل د ایران خلک باید پوه شي چې ایران ته د هلمند له سینده د اوبو ورکړه دوی خپل اسلامي او شرعي مسؤلیت ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې تر نن ورځې پورې خو اوبه روانې دي او د ایران لوري ته ځي. له دې وروسته هم زموږ هڅه دا ده چې اوبه ضایع نه شي او په ښه ډول ایران ته ورسیږي او کله چې یو مسلمان له تندې ځورېږي دا زموږ اسلامي او شرعي مسؤلیت دی چې که وکولی شو مرسته ورسره وکړو. دا کار هم ثواب او یو ښه سیاست ګڼي. ښاغلي متقي دا هم وویل چې ایران ته د اوبو د ورکړې په برخه کې کوم بد نیت نه لري او هغسې چې دوی د هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې له خلکو سره مینه او خواخوږي لري لا هم هغسې له ایران سره